الرحیم. سلام علیکم ګرانو شاګردانو. ښه راغلاست د نن درس ته. نن له خیره موږ په دې درس کې چې وایو موږ ډېر یو مهمه موضوع دلته شروع کوو. نن موږ داسې یو موضوع وایو چې هغه په کانکور کې او تاسو په مکتب کې ډېر تاسو په درد لګېږي او تاسو په خواهش تاسو په غوښتنه چې ګرانو زده کوونکو غوښتي ول چې په هغه مثلا دا مضمون موږ شروع کړو ولې چې په کانکور کې ډېر سوالونه دي او په مکتب کې لسم یولسم دولسم کې ډېر مهمه ده. نو دې لپاره موږ نن دا درس شروع کوو. دا درس ګران شاګردانو چې ده ټول پیږو موږ چې وایو موږ نن له خیره عالی ریاضیات شروع کوو. له خیره عالی ریاضیات شروع کوو. ګران شاګردانو عالی ریاضیات چې دا په کانکور کې ډیر موږ ته مهمه ده. سو موضوعګانې د لري چې په کانکور کې تر 90% په الجبر سوال دندې مربوطيږي. صحیح ده. دا موږ ته ډیر مهمه ده. دا باید موږ زده کوو او د نور درسو لپاره چې هغه لاندې درسونه اساسات دي هغه نو تاسو کوی شئ چې په هر پلی لیست کې ورشئ او دغه هر فصل چې تاسو غواړئ هغه اول سر نه هغه کلیک کړئ او اول درسونه دویم دریم ټول درسونه وګورئ. صحیح ده. او نور خپل نور دوستان ته ورسوي چې تر دا ټول ته ورسیږي او دغه صدقه جاریه کې چې د موږ دوستان ډیر لري دی او هغه ته درسونه ورسیږي ټول په ثواب کې شریک اوسو. صحیح ده. نو نن موږ راځو چې وی عالی ریاضیات شروع کوو. عالی ریاضیات موږ ګران شاګردانو کوم موضوعګان دي موضوعونه په یا د دې عنوان تر لاندې موږ سیوډي یا مطالعه کوو. هغه چې دی هغه عبارت د چې څخه دی اول درس اول عنوان چې موږ ته وایو هغه رابطه او تابع ده. رابطه او چې ده تابع ده. صحیح ده. چې په لسم سم کې دا تر سیډن لاندې نیول شي مطالعه لاندې نیول شي. خیر چې موږ شروع کوو مخ خلاص کوو. صحیح ده. دویم درس چې دا هغه موږ ته چې وایو هغه عبارت د لیمټ څخه ده. عبارت د څخه ده لیمټ څخه ده. موږ ته لیمټ وایو لیمټونه ته وایو. بل خبره چې ته موږ وایو هغه چې ده مشتق ده. مشتق موږ ته تاسو چې وایو مشتق وایو. بل خبره چې ته موږ وایو چې هغه انټیګرال ده. انټیګرال وایو. بل خبره چې موږ ته وایو هغه احصایه او احتمالات دي. دغه درسونه چې دي دغه 15 درس چې دي په کانکور کې ته اوس ډیر زیات سوال نیم راغلي دي او ډیر زیات سوال نیم راځي. نو موږ له خیر دا شروع کوو چې تاسو مشکلات هم پکې حل شي او په مکتب کې په هغه کې په کانکور کې دا ټول سوالات تاسو حل کړئ. هیله ده چې تر پایه پورې ټول برنامه ټول درسونه سره وګورئ او دا ورته وعده درکوم چې حتما دا تر اخره پورې ویسئ. تاسو ټول درسونه وګورئ حتما دا ټول درسونه زده کیږي او تاسو به ریاضي ډیر په اسانۍ باندې سره زده کړئ. صحیح ده. نو راځو خپل درسونه شروع کوو. اول به شروع کوو د رابطې او تابع څخه. ګرانو شاګردانو مخکې د دې نه چې راشو رابطې باندې وغږیږو رابطه تعریف کوو تابع تعریف کوو. نو مخکې د هغې نه یو موږ به اول درس وایو اول عنوان به ولیکو. اول عنوان چې موږ دلته وایو هغه موږ ته مهمه ده. هغې نه کانکور کې سوال راځي. هغه عبارت څه ده مرتبې جوړې. عبارت د چی څخه دی؟ مرتبې جوړې څخه دی چې دا مرتبې جوړې کې کانکور کې ډیر زیات سوالونه راغلي دي او نن موږ خیره همدغه درس شروع کوو او هیله ده چې تاسو ښه آرام کتابچه او قلم په لاس کې وي. تلویزیون هر شي نه لرې اوسئ. هغه شیان چې مثلا تاسو د درس نه باسي هغه شیان نه لرې اوسئ. حتما دا درس زده کوئ. مرتبې جوړې ګران شاګردانو چې شته وي که چیرې وایي موږ دوه دانې عنصرونه ولري دوه عنصرونه ولري چې یو ای وي او بل چې وي بي وي ولو چې دا موږ د یو عنصر څخه اخیستلي او که د دوه او د دوو سټونو څخه اخیستلي څو د سټونو مهمه نه ده چې د یو سټ دي او که څو سټونه دي دغسې دوه عنصره ولرو. دا دواړه عنصرونه موږ د وړوکي قوس دغسې موږ مثلا دغسې ولیکو چې دا دوه عنصرونه چې ای او د بي په شکل دغسې په دې ډول باندې ولیکو. دغه ډول ته چې وایي مرتبه جوړه موږ دغه شکل ته وایو. صحیح ده. دغه ډول چې د لیکل کېږي مرتبه جوړه ده. دوه عنصره چې موږ ته راکړي دغه مرتبه جوړه ده په دې شرط چې دلته دغه ای ته وایي لومړی عنصر او بي ته چې وایي دویم عنصر. صحیح ده. د لومړی عنصر ده او د دویم عنصر ده. همداسې ورته ویلی شي چې پر مثال لومړی مؤلفه یا لومړی مؤلفه دا هم نوم کېدای شي او دلته ورته وایي چې لومړی وبخئ دویمه مؤلفه دی هم نوم کېدای شي او بل ورته چې ورته ویلی شو لومړی جوړه او دې ته چې وایي دویمه جوړه. صحیح شو. لومړی عنصر دویم عنصر دغسې دا نومونه ورته اخیستی شو. صحیح ده. او لومړی زوج هم ورته ویلی شو دې ته لومړی زوج او دې ته چې وایي دویم زوج یعنې دا نومونه موږ دا نومونه ورته اخیستی شو. یعنې دې ته یو منظمه یا بیا مرتبه چې وایي مرتبه جوړه وایي. صحیح شو. ګرانو شاګردانو په یاد مې چې ای او بي خو یو جوړه ده. ای او بي
یعنی دا یو جوړه ده بي او ایم یو جوړه ده دا هم جوړه ده خو دا هم په یاد دي چې دا دواړه بل سره مساوي نه دي یعنی کله چې موږ دوه جوړې ولرو او هغه کې یو جوړه داسې ولرو چې د بل جوړې ځایو د عناصر ځایونه تبدیل شي په هغه کې نو دا دواړه بل سره بیا مساوي ویل کیږي نه یعنی دا دواړه ادم جوړه ده دام جوړه ده خو دا دواړه بل سره مساوي نه دي صحیح ده یعنی مثلا کوم ولر 15 او 3 او دلته بیا د دې ځایونه بدل کو 3 او 15 وایو نو د څه په فکر نه کې چې دا د 15 3 دلته مشته 15 3 دلته مشته دواړه مساوي نه یو بل سره مساوي نه دي صحیح ده ولې چې د دې لومړی عنصر 15 دی د هغې لومړی عنصر 3 ده د دې لومړی دویم عنصر څو ده 3 ده او د هغې څو ده 15 ده نو ځایونه فرق کوي جوابونه فرق کوي نو دې لپاره یو بل سره مساوي نه دي صحیح شو دا په یاد چې موږ ته کله دوه جوړې راکول کېږي مثلا A او B یوه جوړه او بل راکوي چې C او D یعنې دغسې په دې شکل باندې او موږ ته وایي دا دواړه یو بل سره چې دي مساوي دي دوه جوړې دي یو بل سره چې دي مساوي دي دوه جوړې ګران شاګردانو هغه وخت یو بل سره مساوي کېږي چې د دې دوه جوړو لومړی عنصر سره او دویم عنصر سره چې وي برابر وي یا مساوي وي یعنی A مساوي د چی سره وي C سره A مساوي د چی سره C سره او بل B مساوي څو سره B مساوي D سره کله چې دغسې یو جوړه موږ ته راکړل شي بیا دا دواړه موږ یو بل سره چې وایو یو بل سره مساوي وایو او بل سره مساوي کېږي مثلا دلته ولیکو چې 2 او 15 هلته ورسره مساوي ده 2 او 15 تاسو ګورئ چې لومړی عنصر د لومړي عنصر سره دویم عنصر د دویم عنصر سره چې ده مساوي ده صحیح ده یعنی دغه خبره باید پکې زده وي چې همدې خبرې نه همدې قانون همدې خبرې نه کانکور کې ډېر زیات سوالونه راغلي دي چې راځو همغه سوالونه ټول سره حلوو او هیله ده چې سوالو ته ښه متوجه اوسئ او دا سوالونه تر پایه پورې انشاءالله ادامه ورکوئ حتما دا درس زده کوئ ښه ګرانو شاګردانو راځو د دې سوالونو حل لپاره دا سوالونه حلوو مثلا سوال راغلی دلته موږ ته سوال راغلی چې دوه جوړې دي او بل سره مساوي دي دلته A او B دلته منفي 2 او 15 دلته موږ ته وایي چې مثلا A پیدا کوي څومره ده او بل راته پیدا کوي چې B څومره ده صحیح ده موږ وایو دواړه یو بل سره مساوي دي خپله وایي چې یو بل سره مساوي دي نو وایي چې لومړی عنصر د لومړي عنصر سره او دویم عنصر د دویم عنصر سره چې ده مساوي ده یعنی A مساوي د 6 سره ده منفي 2 سره A راووته منفي 2 او B چې ده مساوي څو سره ده 15 سره مساوي ده 15 سره نو د A قیمت او د B قیمت دواړه چې شو پیدا شو صحیح ده ډېر اسانه مثلا دغه سوال چې په کانکور کې راغلی ده د کانکور د فورم سوال ده دا سوال راغلی ده چې دا دواړه بل سره مساوي دي x موږ ته پیدا کړي موږ وایو چې لومړی عنصر 15x د دې دویم عنصر سره د دویم جوړې لومړي عنصر سره مساوي ده چې 20 ده دوخم په 15 ویشو او دوخم په 15 ویشو 15 د 15 سره ځي x مساوي کېږي څو یو 15 څلور x راوځي څلور دغسې x قیمت راوځي څلور چې په فورم کې څلور ځوابه کې بیا حلقه کوو بله جوړه ده چې مثلا x مربع راکړی چې مساوي د دغې او لومړي عنصر سره 14 د خو هم جذر اخلو او د خو هم جذر اخلو د x مساوي کېږي که مطلقه ده څو x مساوي کېږي څو څلور چې x موږ دې راوځي مثبت منفي څو راوځي مثبت منفي څلور چې ځواب یې ده مثبت منفي موضوع د ښه درک لپاره دغه سوالونه هم حملوو مثلا بل سوال راغلی ده موږ ته دا دوه جوړې یو بل سره مساوي دي وایي چې قیمت د x قیمت راوباسي د y قیمت راوباسي نو څه وایي موږ د دې اول لومړی عنصر x منفي 2 مساوي ده د هغې لومړي عنصر سره یو نو x مساوي کېږي منفي 2 شاخوا تېر کې یو جمع څو راوځي یو جمع 2 x مساوي څو راوځي 3 x قیمت موږ راویسته همداسې y جمع څو وایي y جمع یو مساوي کېږي څو 3 یو خوا تېر کې y مساوي کېږي 3 منفي څو ده 3 منفي یو y مساوي کېږي څو 2 y مساوي څو راوځي 2 د y قیمت 2 راووته صحیح شو راځو بله جوړه حلوو وایو چې A جمع یو لومړی عنصر مساوي د هغې لومړي عنصر سره 0 A مساوي کېږي یو اخوا تېر کړو څو کېږي منفي یو A راووته منفي یو د B د پیدا کولو لپاره 2B منفي 3 مساوي کېږي د څو سره منفي یو سره 2B مساوي کېږي د منفي 3 شاخوا تېر کې منفي یو جمع څو ده 3 2B مساوي څو سره 2 سره اطراف تقسیم د خوا 2 او د خوا 2 B مساوي کېږي څو 2 سره لاړه یو نو B راووت څو یو راووت صحیح شو راځو دې سوال ته دا سوال حلوو د دې لومړی عنصر یعنې لومړی مولفه یعنې x مربع منفي 3 مساوي د څو سره یو سره x مربع په خپله منفي 3 خوا تېر کړئ یو جمع څو کېږي 3 x مربع په خپله یو جمع 3 څو کېږي څلور جذر د خوا نم جذر د خوا نم دا دې سره لاړه x مساوي شو مثبت منفي 2 راځي مثبت منفي 2 صحیح شو مثبت منفي 2 دلته چې موږ ته سوال کې مثبت یې وضع کوو او منفي هم صحیح ده ورته نو وایو چې y مربع وبخښئ y منفي x مساوي څو ده 3 دلته اوس y را پیدا کوو y خپله منفي x ده 2 وضع کوو مساوي 3 y مساوي کېږي 2 خوا تېر کړئ 3 مثبت 2 ده y مساوي څو شو 15 y قیمت څو راوځي 15 راوځي صحیح شو دغه سوالونه موږ دې کې حلوو ښه ګرانو شاګردانو راځو دغه سوالونه حلوو اوس خو تاسو انشاءالله تکړه شوي یاست هغه نور سوال هم شته که زه حتما هم زده کړی تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ دا سوالونه خپله درسره حل کړئ زه یې حلوم مثلا سوالونه دي دا سوال ده x منفي 2y
مساوي د لومړي عنصر سره 3 سره او 2x مثبت y مساوي کېږي څو 1 سره. ولې چې همداسې مستقیمه نه لیدل هغه مې ورته ولیکل دوه موجوله معادله ده. اوس به دغه سیستم موږ سره حل کړو. سره رقم حلوو دلته د x قیمت راباسو x مساوي تعویض طریقه ځو y منفي 2 یا خوا تیر کړو 3 جمع څو کېږي 2y کېږي. دغه قیمت راغلو دلته د x په ځای لیکو 2 ضرب د x معادله خو مزده ده ان شاء الله که نیزه د معادلې له اصطلاح شي ټوله معادله در سره وګورئ مساوي څو کېږي 1 دا ضرب کوي 2 3 شپږ 2 2 څلور y جمع y مساوي کېږي څو 1 څلور y څو کېږي 15y مساوي کېږي شپږ خوا تیر کې 1 منفي شپږ 15y مساوي څو راوځي منفي 15 چې دواړه خواوې په 15 باندې وویشو نو 15 د 15 سره y راوځي منفي او قیمت څو راوته منفي دغه منفي او دلته وځي کې x راوباسي چې x مساوي کېږي 3 مثبت 2 ضرب منفي x مساوي کېږي 3 منفي 2 x مساوي کېږي څو x راوته یو راوته x یو y مساوي څو ده منفي صحیح شو. راځو دا سوال ته چې په کانکور کې راغلی د مکتب کتاب د تمرین سوال ده دا دواړه د تمرین سوال نول. اوس دا سوال ولیکو څلور a جمع یو مساوي کېږي د دې 15 سره لومړی عنصر دا څلور a مساوي کېږي دا یو خاطر کې 15 منفي یو څلور a مساوي کېږي څو څلور سره ځي a مساوي څو شو یو نویسته صحیح شو. اوس راځو دویم عنصر مساوي کېږي 2b جمع a مساوي کېږي څو 3a منفي څلور b ځایونه بدل کړئ مثلا 2b په خپل ځای ولیکئ منفي څلور b د خوا راوړئ مثبت څلور b کېږي مساوي 3a اخوا منفي څو ده a نو دا راځي شپږ b مساوي کېږي څو 2a د خوا اوس قیمت وضع کوو شپږ b مساوي کېږي 2 ضرب څو ده a په ځای څو ولیکم بیا د خوا تقسیم شپږ کوو د خوا تقسیم شپږ سره راځي b مساوي کېږي یو پر څو ده b راوته یو پر 3. دغه دوه سوالونه په کانکور کې راغلي ګران شاګردانو دا سوال هم حلوو ان شاء الله اوس به حل درته بخي اسانه شوی دا سوالونه زه ته حل کوم تاسو کوي شوي دوه درې خپل حل کوي مثلا لیکو چې a جمع 2b مساوي کېږي څو مساوي 2 او a منفي b چې دا مساوي څو ده 15 دا سوال سلو تفریقوي دواړه خواوې مثبت منفي د دې سره خلاص د دې سره جمع کو 2b او b څو کېږي 3b مساوي کېږي منفي 15 چې دولار شي منفي 3 د خون تقسیم 3 د خون تقسیم 3 سره b مساوي څو راوځي منفي او b راوته منفي صحیح شو. اوس د a لپاره چې a پیدا کو دلته وځه کوي چې a راوځي نو وایي چې a منفي b په ځای منفي یو مساوي کېږي څو 15 a مثبت څو ده یو مساوي کېږي 15 a مساوي کېږي 15 منفي یو خو یې شي لاړ شي منفي یو کېږي a مساوي څو شو څلور د a قیمت هم راووته صحیح ده. راځو د دې سوال حل لپاره دا سوال لو لیکو چې لومړی عنصر 15 a منفي 2 مساوي کېږي 8 15 a مساوي کېږي 8 جمع څو ده 2 15 مساوي څو کېږي لس د خوا تقسیم 15 د خوا تقسیم 15 دا سره لاړه a مساوي شو یو 15 2 15 a مساوي څو راوته 2 a مساوي 2 صحیح شو. اوس مخکې سوال داسې محل قبلم که نه 3b منفي a مساوي کېږي څو 4a منفي 3b صحیح شو. 3b په خپله منفي 3b د خوا راوړو مثبت 3b کېږي مساوي کېږي څو منفي یو تیر کې a مثبت a سره جمع کړئ شپږ b مساوي کېږي 15a قیمت وضع کړئ د a شپږ b په خپله مساوي کېږي 15 ضرب 2 د خوا تقسیم شپږ د خوا تقسیم شپږ د شپږو سره ځواب څو راوځي یو 2 او 3 15 پر څو ده 15 پر 3 صحیح شو. ګران شاګردانو ان شاء الله په دې جوړو باندې ان شاء الله کله چې بل سره مساوي شي حتما زده کړم ده او نور سوالونه چې دي په کانکور کې چې راغلي دي ان شاء الله اسانه دي او تاسو چې خپل حل کې حتما پیږئ او کوم چې بند شوي مثلا تاسو کوی شئ د دې لپاره د دې کانکور سوال حل کړئ د آریانا ښوونیز مرکز دوهم جلد کتاب د کانکور برخه کې چې چاپ کړی تطبیقات لپاره هغه کې تقریبا 3000 نه زیات سوالونه دي او هغه کې ډیر کوم ټول سوالونه چې تر نن 1400 کاله پورې په کانکور کې د مرتبه جوړښت نه راغلي تقریبا کوم 15 سوال دي ټول سوالونه تاسو کوی شئ د هغې نه حل کړئ او کوم سوال باندې چې پوه نه شوئ ټول ماته د مسیج په شکل یا آریانا ښوونیز مرکز ته کابل ارزښتمن ته راشئ او احمدشاه بابا میته او هلته به انشاءالله د ټول درته حل کړم او هیله ده چې درس هم زده کړی وي او د ثواب په نیت یې نورو ملګرو ته هم ورسوئ او درسونه چې مثلا د فلش په شکل کې درته لاسته راغلي دا فلش په شکل هم دوستانو ته وشو چې نور شیان د تحفې ورکول نه دا تحفه به درته ډېره ښه وي ولې چې درس دی یو بل ته تحفه دا درس نه بار درس هم چې خوښېږي او درس تحفه ورکوي انشاءالله تاسو ته مو ثواب الله درکړي او خلکو ته چې هغې درس وي هغې ته هم ثواب په نصیب شي. نو نن درس همدومره بس ده هیله ده چې ټولو زده کړی وي
او په مخه ښه ورځ ولرئ. په مخه